آیا کله مو فکر کړی چې په کومه ورځ چې د ټولو کائناتو نظام ختم شي په هغه ورځ به څه کیږي؟ په کومه ورځ چې ځمکه او اسمان دواړه خپلې څیرې بدلې کړي؟ په کومه ورځ چې لمر خپله رڼایي له لاسه ورکړي او سپوږمۍ ټوټې ټوټې شي؟ نن موږ تاسې د یوې داسې ورځې په سفر بیایو چې نوم یې دی یوم القیامه، د ډے آف ججمنټ. دا هغه ورځ ده چې یادونه یې په ټولو آسماني کتابونو کې شوې ده. او د دې ورځې په اړه ټولو پیغمبرانو هر څه له وړاندې څخه بیان کړي دي. د دې ورځې د تفصیلاتو په اورېدو به ستاسې د بدن ویښتان نیغ ودرېږي. په دې ویډیو کې موږ د AI یا مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د قیامت په ورځ د پیښیدونکو حالاتو د انځور کولو یوازې کوشش کوو، خو حقیقت دا دی چې په دې ورځ چې څه پیښیږي د هغه په اړه AI خو څه چې کوم انساني ذهن د هغه تصور هم نشي کولای. په هغه عظیمه ورځ به څه پیښیږي، راځئ چې په اړه یې د پوهېدو کوشش. په قرآن او حدیثو کې بیان شویو د قیامت د ټولو نښو له پوره کېدو وروسته چې کله الله سبحانه وتعالی د قیامت د راتلو حکم کوي او اسرافیل علیه السلام ته د قیامت د شپېلۍ د وهلو حکم ورکوي، فکر وکړئ چې خلک به په خپلو ورځنیو کارونو کې مصروف وي او ناڅاپه به یو زورور غږ واورېدل شي. دا غږ به ټول کائنات ولړزوي. هغه به د جمعې ورځ وي چې 2 ځله به شپېلۍ ووهل شي، نفقة الفنا او نفقة الباعث. په لومړي ځل به یوه ملایکه حضرت اسرافیل علیه السلام ته په کتو شپېلۍ ووهي. له دې وروسته به ټول ژوندي مخلوقات ختم شي او یا به بېهوشه شي، هر څه به فنا شي او هیڅ شی به هم پاتې نشي. یوازې د الله جل جلاله ذات به باقی پاتې شي او یا به د الله جل جلاله په حکم عرش، څوکۍ، قلم، وسپنه، جنت، دوزخ او روحونه هم پناه نشي. 40 کاله وروسته به یو ځل بیا د جمعې په ورځ شپېلۍ ووهل شي او دا ځل به حضرت اسرافیل په خپله شپېلۍ ووهي، یعنی نفقة الباعث، او ټول به یو ځل بیا ژوندي شي. له دې وروسته چې څه کیږي د هغه تصور کول هم ممکنه نه دي. اسمان به وچویږي او ټوټې ټوټې به شي، ستوري به خواره واره شي لکه څنګه چې د ملغلرو هار وش کیږي او ملغلرې خورې ورې شي. لمر به وپوښل شي لکه څنګه چې د رخت په ټوټه کې یو څه پوښل کیږي. سپوږمۍ به 2 ټوټې شي، ځمکه به په لړزېدو ټوټې ټوټې، اسمان به وچویږي او ټوټې ټوټې به شي، ستوري به خواره واره شي لکه څنګه چې د ملغلرو هار وش کیږي او ملغلرې خورې ورې شي. لمر به وپوښل شي لکه څنګه چې یو څه د رخت په ټوټه کې پوښل کیږي. سپوږمۍ به 2 ټوټې شي او ځمکه به هم په لړزېدو ټوټه ټوټه شي. غرونه څومره لوی او کلک ښکارېږي خو ټول به لکه د مالوچو په څیر په هوا شي. په سمندر کې به د اور لمبې بلې شي او د ټولو کائناتو نقشه به بدله شي. بیا به الله جل جلاله ټول مړه شوي انسانان د هغه د هډوکو، ویښتانو او پوستکي سره یو ځل بیا جوړ او راژوندي کړي لکه څنګه چې دوی له دې وړاندې په ځمکه کې اوسېدل. ځمکه به وښورېږي او ټول قبرونه به پرانیستل شي او په میلیونونه انسانان چې په زرګونه کلونه وړاندې مړه شوي وو ټول به صحیح سلامت راژوندي شي. خلک به په ډار او وحشت سره له خپلو قبرونو راووځي او په منډه منډه به د خپل رب په لورې روان شي. دا به هغه شیبه وي چې ټول انسانان به حیران او پریشانه وي. هغوی به وایي چې موږ چا راپاڅولو او دا څه روان دي، موږ چیرته یو او څومره وخت وروسته راپاڅېدلي یو.
له ټولو وړاندې به زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له خپل قبر څخه راپاسیږي. په دې ورځ به ټول خلک لوڅې پښې او بې جامو ولاړ وي. له ټولو وړاندې به حضرت ابراهیم علیه السلام ته جامې ور واغوستل شي، ځکه چې هغه د الله جل جلاله په لاره کې له اور سره مقابله کړې وه. ټول انسانان به په یو لوی میدان کې راټول کړل شي چې میدان حشر ورته ویل کیږي. ټول مخلوق به په یوه سور رنګه ځمکه باندې ودرول شي. الله سبحانه وتعالی به هغه ځمکه د یو پوستکي په څیر خوره کړي. هغه ځمکه به د نننۍ ځمکې په څیر نه وي، بلکې الله تعالی به هغه ځمکه په یوې نااشنا ځمکه باندې بدله کړي او اسمان به هم همدا ډول بدل کړي. دا میدان به دومره لوی وي چې ټول انسانیت به پکې په یو وار ځایدلی شي. دا میدان به بالکل هوار وي، نه به کومه کنده پکې وي او نه هم کوم غر یا بلندي. د قیامت په ورځ به هره یوه مرحله له تیرې مرحلې څخه سخته او ډارونکې وي. له هغه وروسته به لمر راپورته شي. فکر وکړئ چې نن لمر د وخت په حساب 4000 کاله لرې دی او زموږ خواته یې شا ده. د قیامت په ورځ به لمر یوازې 1 میل لرې وي او مخ به یې زموږ لوري ته وي. فکر وکړئ زموږ به څه حالت وي. د انسانانو ځیګر به د ګرمۍ له امله وخوټ کیږي او له انسانانو به دومره ډیره خوله لاړه شي چې په ځمکه کې به 80 متره ښکته جذب شي، او کله چې ځمکه له خولو څخه ډکه شي له هغه وروسته به خوله د ځمکې په سر ډنډ شي. د خولو ډنډونه به د چا تر ټیټکیو او د چا تر نامه پورې راورسیږي او انسانان به په خپلو خولو کې ډوب شوي وي. یعنی ځینې انسانان به ان تر ستوني پورې په خولو کې ډوب وي او هر څه چې له موږ سره کیږي هغه به زموږ د عملونو په اساس کیږي او زموږ سره به زموږ د عملونو په اساس معامله کیږي. په دې ورځ به هیڅ یو شی هم سیوری نه لري، خو ځینې به داسې بختور انسانان وي چې خدای جل جلاله به یې د خپل عرش تر سیوري لاندې راولي. په دې له اور ډکه ورځ کې به د تندې څه حالت وي. د خلکو ژبې به د تندې له امله د باندې راوتلي وي. د قیامت په ورځ به هیڅ یو شی هم سیوری نه لري، خو ځینې بختور انسانان به وي چې خدای جل جلاله به یې د خپل عرش تر سیوري لاندې راولي. په دې له اوره ډکه ورځ کې به د تندې څه حالت وي. د خلکو ژبې به د تندې له امله د باندې راوتلي وي او زړه به یې خولې ته راغلی وي. خلک به د خپلو ګناهونو مطابق سزا ویني او په دې ورځ به هیڅوک هم د بل د حال پوښتنه نه کوي او پروا به یې نه لري. هر څوک به په خپل غم اخته وي. ډېرې نږدې اړیکې به هم په دې ورځ په درد ونه خوري. خپلوي او پیژندګلوي به هیڅ اهمیت نه لري تر دې ځایه چې هغه نږدې کسان چې په دنیا کې به یې په یو بل ځانونه قربانول، په دې ورځ به له یو بل څخه ځان خلاصوي. ورور به له ورور څخه تښتي، مور به له اولاد څخه بیزاره وي او اولاد به له مور څخه په منډه وي. پلار به د اولادونو په کیسه کې نه وي او اولادونه به د پلار مرسته نشي کولای. ښځه به له خاوند څخه په منډه وي او خاوند به له ښځې څخه. بالاخره په دې ورځ به هیڅوک د چا په درد ونه خوري. هر څوک به د نفسي نارې وهي او په خپل غم به لګیا وي. د بل چا فکر به نه وي ورسره. دا مصیبتونه به روان وي چې دوزخ به راوړل شي. د هغه په لیدو به د انسانانو زړونه له ډاره له سینو څخه د باندې راووځي. آن ملایکې او پیغمبران به هم د دوزخ له اوره فنا غواړي او هر څوک به د بخښنې غوښتنه کوي. هرې خوا به د نفسي نارې وي. بالاخره به هغه وخت راورسیږي چې هر انسان ته به د هغه د ژوند د کړو وړو کتابچه یعنی عملنامه ورکړل شي. نیکو انسانانو ته به د هغوی عملنامه په ښي لاس ورکول شي او هغوی به له خوشحالۍ ووایي چې موږ پوهېدو چې موږ به په خپل حساب کتاب کې بریالي شو. بدعمل خلکو ته به د هغوی عملنامه په چپ لاس یا د شا له خوا په چپ لاس کې ورکېښودل شي. هغوی به له غمه ووایي چې کاش موږ ته یې عملنامه نه وای راکړې، کاش چې موږ هم په دې حساب کتاب کې بریالي شوي وای. له دې وروسته به د عدالت او انصاف ترازو ولګول شي. هغه ترازو به د نړۍ د ترازو برعکس وي. هلته که د نیکیو تله درنده وي نو پورته به جګه شي او د بدیو تله به د ځمکې خواته ټیټه شي او د دې ترازو سارونکی به حضرت جبرائیل او امین به یې حضرت میکائیل وي. په دې ترازو کې به یو په بل پسې د هر انسان عملونه وتلل شي. نیک عملونه سپک ښکاري خو د انصاف په ترازو کې به درانده وي او بد عملونه درانده ښکاري خو د انصاف په تله کې به سپک وي. هلته به ډیره جالبه خبره دا وي چې ځینې نیک اعمال چې په دې دنیا ډیر کوچني ښکاري خو په هغه ترازو کې به ډیر درانده وي او لوی به ثابت شي. په دې وخت کې به پیغمبران، نیک انسانان او شهیدان له الله جل جلاله څخه اجازه واخلي او د ځینو انسانانو سفارش به پیل کړي. تر ټولو عظیم شفاعت به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وي چې مقام یې محمود به ورکړل شي. اوس به د جهنم له پاسه یو پل ولګول شي چې له ویښته به نری او له تورې به تیری وي او همدا دی پل صراط.
او اوس به ستونزمن امتحان پیل شي. هر یو انسان باید له همدې پل څخه تیر شي. د هر چا سرعت یا رفتار به د هغه د اعمالو مطابق وي. له پل صراط څخه به ځینې انسانان د سترګو په رپ کې تیر شي، ځینې د څراغ په سرعت، ځینې د آس په سرعت، ځینې د پلي مزل او ځینې به په خویدو له دې پل څخه تیریږي. خو ډیری برخه انسانان به له دې پل څخه ښکته ولویږي او ښکته به د جهنم سور او خطرناک اور بل وي. کوم خلک چې له پل صراط څخه تیر شي هغوی ته به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حوض کوثر کې اوبه ورکړي. دا اوبه به له شیدو څخه سپینې او له شاتو څخه خوږې وي او چې څوک یې یو ځل وڅکي هغه به بیا هیڅ کله تږی نشي. او په آخر کې به د الله جل جلاله وروستی او مطلقه فیصله راشي چې جنتیانو ته به ووایي چې ای زما بندگانو، نن په تاسې هیڅ ډول ډار او وحشت نشته او نه تاسې غمجن یا خفه یاست. او دوزخیانو ته به ووایي چې نن ستاسې د سزا ورځ ده. څوک به جنت ته د تلپاتې خوښیو په لور او څوک به جهنم ته د تلپاتې سزا په لور ولېږل شي. یو حیرانونکی خبر دا دی چې د قیامت په ورځ به د حیواناتو حساب کتاب هم کیږي. یعنی که یوې وزې بله وزه په ښکر ویلې وي نو د هغې بدل به هم اخیستل کیږي. او دا هغه عظیمه ورځ ده چې هیڅوک نشي ترې بچ کېدلی. دا هغه ورځ ده چې د خلکو له څیرو څخه به ټول ماسکونه او پردې لرې شي، ټول پټ رازونه به ښکاره شي او واقعي انصاف به وشي. له موږ سره اوس هم وخت شته د خپلو عملونو د سمولو لپاره، الله جل جلاله ته د توبې کولو لپاره، د نیکو عملونو کولو لپاره. ځکه کله چې دا ورځ راورسیږي نو هیڅ دوهم چانس به چاته ورنکړل شي، هیڅ بهانه به ونه منل شي او د بیرته راتګ هیڅ لاره به نه وي. له خپل ځانه پوښتنه وکړئ، آیا موږ تیار یو؟ آیا زموږ عملنامه داسې ده چې په هغه عظیمه ورځ د الله جل جلاله په وړاندې شرمنده نه شو؟ په یاد ولرئ دا کومه کیسه نه ده بلکې دا یو حقیقت دی چې حتما به راشي. او کله چې دا حقیقت د ټولو په وړاندې راشي نو هر انسان به وایي چې کاش ما د خپل آخرت لپاره ډیر څه کړي وای، خو بیا به وخت ختم شوی وي. نن وخت شته، نن موقع هم شته، سبا به ډیره ناوخته شي.